لاسته راوړنو او د درملو د خوړو د کیفیت او د خوندیتوب د پیاوړتیا غونډې ته ښه راغلاست. خدای مو راوله هر کله راشئ. د پروګرام پرانیسته د الهي کتاب قرآن عظیم شان په څو مبارکو آیتونو تلاوت باندې پیل کوو. د تلاوت لپاره فارمیسیست محمد ابراهیم شیرزاد د خوړو او درملو د ادارې د لابراتوارونو رئیس ته بلنه ورکوم چې راشي او د الهي کتاب قرآن عظیم شان په څو مبارکو آیتونو تلاوت باندې زموږ غونډې ته ښکلا ور په برخه کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. با سپاس فراوان از قاری صاحب ابراهیم شیرزاد که گوشهایمان را با آیات از قرآن مجید نوازش دادند. همه شما حضار گرامی را به کنفرانس فعالیت‌ها و دستاوردها و بهبود مسئولیت دوا و غذا خیر مقدم می‌گویم. قسمی که شما می‌دانید که امارت اسلامی همیشه کوشش نموده است برای ارائه خدمات بهتر صحی و همچنان کیفیت بهتر. در این نشست روی مسئولیت دوا، تطبیق قوانین صحی و همچنان دستاوردهای این اداره بحث صورت می‌گیرد و در ضمن آن در اخیر این برنامه قراردادها نیز با شرکت‌های خصوصی صورت می‌گیرد. بیننده‌های عزیز و حضار گرامی، در این بخش برنامه از محترم مولوی مطیع الله صاحبزاده معین برنامه‌ها خواهشمندیم تا روی استیج آمده و سخنان خود را ایراد فرمایند. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مورونو دوستانو شاغلو حاضرونو په دې مجلس کې ګډون کوونکو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دوم
ستاسو راتګ ته موږ ښه راغلاست وایو. زما ورونو، الله تبارک وتعالی موږ تاسو ته فرمایي چې ما انسانان او پیرانان نه دي پیدا کړي، لیکن صرف د پاره د عبادت چې زما عبادت وکړي. دا عبادت ډېر اقسام لري، ډېر قسمونه لري. دا قسمونه که اوس سړی دلته بیانوي هغه به بیخي ډېر وخت ونیسي، خو مختصر یو څو نوع به بیان کړو چې یو هغه عبادت چې قولي عبادت بلل کېږي چې په ژبه باندې یو څوک خبره کوي، یو هغه عبادت چې بدني عبادت چې بدن سره تعلق لري، بل هغه عبادت چې هغه د مال سره تعلق لري، په مال باندې کېږي، د مال په قرباني کېږي یا د بدن په قرباني کېږي یا د ژبې په قرباني کېږي. او بله دا خبره ده چې اوس مثلا د دې انواع خو بیخي ډېرې دي. دغه اتحاد او اتفاق د مسلمانانو د دې خلکو دا هم یو قسم عبادت دی چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جمیعا، تاسې لاسونه ټینګ کړئ په رسۍ د الله پورې جمیعا ټوله، ولا تفرقوا، ټکورې ټکورې مه کېږئ، ډلې ډلې مه کېږئ، یو شی سي. یعنی د دې څه آیاته څه دا معلوم سو چې د اتفاق و اتحاد دا یو فرض، یو واجب عمل دی چې خلک بیا کوي. وروسته د دې څه موږ د WHO د دې کوم مجلس چې دی جوړ کړی دی او د دې اکثره مالي خرچې هم دی پر غاړه اخیستې دي، د دې څه ډېره مننه کوو او په آینده کې هم غواړو چې دی بیا هم داسې پروګرامونه جوړ کړي او زموږ دپاره دی نور خلک سپورټ کې، یعنی فارمسستان سپورټ کې ویروځي. په بل خبره دا ده چې موږ د دې کومې تولیدي فابریکو اول خو دا ټوله تاجران چې کوم دي هغو ته موږ د هغو څخه موږ امید لرو چې دوی نورې هم سرمایه ګزاري وکړي، نورې فابریکې جوړې کړي چې د دې ملک خلک د نورو ملکو سره بند سي، یعنې د ضرورت د دې نه سي پیښ چې دوی یوه ملک ته ځي د خالي د یو دوا دپاره. حتی داسې ډېر کسان موږ لیدلي دي او موږ پوښتنې ځینې کړي دي چې هغه تللي دي بهر ملکو ته، تقریبا 1 لک خالي د دې سفر خرچې سوي دي او 1 لک یې پر دواو لګېدلي یې، مګر د هغو اکتفا په 500 یا په 1000 روپۍ باندې کېږي. نو که دلته دغه نور تجاران تشویق سي او کوشش دی وکړي چې نورې فابریکې هم جوړې کړي، نورې دواوې هم تولید کړي، د دې ضرورت به انشاءالله بیا نسي پیدا چې دوی ولاړ شي خارج ته. په ډېر کم تعداد کسان به ولاړ شي، داسې به نه وي چې ډېر کسان ځي او د هغوی اقتصاد هم به کمیږي، د ملک اقتصاد هم به خرابېږي، د تکالیفو سره هم مخامخ کېږي. د دې مخنیوی چې وشي دا ډېره یو لویه لاسته راوړنه ده د دې ملک. دویم هغه شرکتونه تولیدي یا فابریکې چې دوی کوم تولیدات کوي او هغه د معیار مطابق یې یعنې باکیفیت یې، د دې موږ هر کله د دې ستاینه کوو. موږ دوی ته بار بار ورغلي یو، موږ بار بار دوی ته وایو چې تاسې کوم مشکل لري، مشکل موږ ته پیښ کړي، موږ هر نوع کومک ته د دې حاضر یو. او بله خبره هم دا کوم کسان چې دي چې دا تولیدي شرکتونه دي دوای واردوي، هغوی سره هم موږ هر نوع کومک کوو، خو دوی هم باید داسې دا تولیدي شرکتونه هم په نظر کې ونیسي او خپل کاروبار چې د خارج څخه دوایو تولیدوي هغه خو به کوي چې ډېره توجه باید داخلي فابریکو ته وي، ځکه چې دا د ملک یو سرمایه ده. هر ملک دوه شیان ته اشد ضرورت لري، یو امن ته، امن خو انشاءالله شته په دنیا کې دا قدر امن نشته لکه دلته چې دی، او دویم اقتصاد ته، او اقتصاد چې دی هغه هم په دغه فابریکو په دا تولیداتو د ملک باندې ښه کېږي.
او بله خبره دا ده چې دا کم تولیدي شرکتونه دي هغه سم د لاسه اصلا دا اوس چې کومه جلسه جوړه ده دا هم د دې کمپنیو د رجسټریشن دپاره جوړه ده. اصلا بنیاد یې هم دا دی چې دوی هغه کمپنۍ چې باکیفیته کمپنۍ یي، هغه منل سوي کمپنۍ یي، یعنې هغه کمپنۍ ادنا یوه خبره دا یي چې په خپل ملک کې دا ښه نوم لري، یعنې په خپل ملک کې دا ډېره مشهوره کمپنۍ خلک د هغه څه دوایې وړي. او دویم دا چې یو ګاونډي ملک ته دوی څه دوایې رانیسي دوی یې وروړي. په درېیم قدم کې نو داسې کمپنۍ باید دلته رجسټر سي چې هغه خپل په ملک کې هم تقدیرنامه وړي، د WHO سرټیفیکټ ولري او بل ملک ته هم دوی څه واردات کړي وي یا د ملک څخه صادرات ورکړي وي، بیا نو هغه کمپنۍ دلته موږ راجسټر کړو. او بله خبره دا ده چې زموږ اداره په دنیا کې دلته خو اوس فی الحال دا یو کال و دوه به کېږي دا جوړه سوې ده یا به درې کېږي، خو خاص توجه نه ده ورته سوې. هېڅ په نامه یو اداره وه، په دا اداره کې نور یو شی نه و. خو کله چې ودې ته ډاکټر صاحب راغلی دی یا موږ ورته راغلي یو، بیا موږ د دې کوشش کړی دی چې دا خلک مې ودې ته آماده کړي دي پر پرمې ثبت کړي، با کیفیته مالونه راوي، بې کیفیته مالونه په خوده ورک شي. نو د دې لپاره چې موږ د دې هلې وځلې کوو، دا اداره د دې تشکیل ډېر په کم تعداد دی. د دې تشکیل تقریبا 280 کسان، حتی که چیرې لږ ډېر تاسې فکر و نظر وکړئ، په 280 کسانو یوازې د کابل د ولایت د ښار د یوازې ښار اکمالات نه کېږي. خو بیا هم دا خلک د ډېرو ستړیاوو د ډېرو تکالیفو سره مخامخ دي. په مرکز کې هم کوشش کړی دی، په ولایتونو کې هم په ګمرکاتو کې خلک ناستې هلې ځلې کوي، خو په دا کم تشکیل دوی ډېرې ستونزې حل کړي دي په هر حال. حالانکه د دې ادارې تشکیل په امریکا کې 18,000 کسان، د دې ادارې تشکیل په هندیا کې تقریبا 9,100 کسان، همدا راز په نورو ممالکو کې په زرو کسان. خو زموږ ادارې په دا کم تعداد باندې بیا هم ډېر مشکلات د خلکو حل کړي دي او سم د لاسه په پسې دې هلې وځلې کوي چې مشکلات یې حل کړي. خو دلته به مخکې بې کیفیته مالونه ډېر وه. البته کوم شرکتونه چې اوس تولیدي هغو به کېدای شي ښه مالونه راوړه، خو په څنګ کې د هغو نور داسې خلک وو چې هغه به غیر رسمي په شرکتو پورې بې اړه نه درلوده، د هرې خوا چې بې دوایو رابار کړي، حتی عدالت به که دننه په ملک کې کمپنۍ جوړې کړي وی یا پرې سرحداتو جوړې کړي وی د خپله ځانه، هغه به یې هم راچلوله، خلکو ته به یې ورکوله. او خلک پر دې چې دوی علاج وشي هغه به د نورو ناروغیو سره مخامخ. نو د دې لپاره دا یوازې د دې ادارې ذمهواري نه ده، د دې د کیفیت او د دې د تشکیل، د دې د ښه کارو ذمهواري یوازې د دې ادارې نه ده، دا د WHO ذمهواري هم ده چې دې خلک سپورټ کړي، دا د نورو خیریه مؤسساتو ذمهواري هم ده چې هر قسم کومکونه ورسره وکړي، دا د دې تولیدي شرکتو ذمهواري هم ده چې د دې سره د خپل قانون مطابق تولیدات وکړي او پروشات وکړي. یعنې پروشات یې هم باید داسې وي چې ما یکفي ګټه پر واچوي، په سمه بیه خلکو ته ورکړي، په ملک کې به سهولت راسي خلکو ته. او همداراز د دې تولیداتو والا چې واردوي د هغو هم دا ذمهواري ده چې هغوی هم هر نوع کوشش د دې ادارې سره وکړي، که په دې اداره کې څه مشکل د یو چا سره پیښ شي، هغه څوک کولی شي خپل مشکل په عامه په ښکاره توګه ولیکي، خو موږ چې په عامه بیان کړي، موږ هغه د دې مشکل ورحل کړو.
نور وسلام وڅوک دغه دی خو بس قدرمنو لیدونکو تاسې همدا شیبه په ژوندۍ بڼه د خوړو درملو د ادارې د کړنو لاسته راوړنو او د درملو د خوړو د کیفیت د خوندیتوب غونډه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ملي ټلویزیون څخه وینئ. د درملو د خوړو د ادارې د مرستیال محترم مولوي صاحب مطیع الله صاحبزاده څخه ډیره زیاته مننه. د غونډې په دې برخه کې د خوړو او د درملو د ادارې عمومي رئیس محترم ډاکټر صاحب عبدالباري عمر ته په خورا درنښت بلنه ورکوم چې راشي او د غونډې ګډونوالو ته خپله وینا وړاندې کړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأيضا قال الله تعالى في القرآن المجيد ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. صدق الله مولانا العظيم. ډیرو درنو محترمو ملمنو خبریالانو او پتالار کې ناستو اغلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر خوښ یم چې په داسې یو غونډه کې یا په داسې یو سیمینار یا ورکشاپ کې له خپلو ویاړلو شخصیتونو سره له خپلو ملي تاجرانو سره او همدارنګه د خوړو او درملو د برخې له صنعتکارانو سره ګډون کوو او د افغانستان لپاره د دغو مواردو د کیفیت مسؤلیت او همدارنګه د راتلونکو پلانونو په اړه باندې دلته بحث او خبرې کوو. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. خوشحاله او سرلوړي اوسئ. محترم دوستانو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې د 4 لسیزو راهیسې جنگونه د مختلفو اشغالګرو یا یرغلګرو هیوادونو لخوا څخه په افغانستان باندې یرغل، د دې هیواد اقتصاد، د دې هیواد د خلکو صحت، د دې هیواد صنعت او تجارت په بالاخره د دې هیواد پرمختګ ټکنی کړی او له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره د افغانستان غیرتي ولس مخ کړی. خو ډېر ځای د شکر ده، ځای د حمد او د ثنا ده چې نن موږ په داسې یو حالت کې قرار لرو چې اشغال ختم او یو قوي مرکزی حکومت لرو. نن هر افغان خپله هسکه شمله هسکه ساتلی سي. نن د موږ تاجر په خپل تجارت کې خپلواکه ده. نن د موږ تاجر نه ده مجبوره چې له ځان سره د نظام چارواکي په خپلو تجارتي مسایلو کې، په خپل صنعت کې، په خپل تجارت کې له ځان سره شریک کړي. که یې شریک نه کړي نو دته به ستونزې جوړېږي. نن هغه وخت ختم ده. نن هغه وخت ختم ده چې دلته به صنعت ته ستونزې جوړېدلې. نن هغه وخت ختم ده چې دلته به د موږ ملي تاجران اختطاف کېدل. او نن هغه وخت ختم ده چې دلته به د موږ غیورو افغانانو د پرمختګ په مخ کې په یو نام او بل نام خنډونه جوړېدل.
دا ځای د شکر ده او دا ځای د ویاړ ده. زه په ټولو افغانانو غږ کوم چې دغه ځای شکرانه راځي ادا کړو. راځي هر وخت الله ته په سجده پرېوځو او دغه حالت چې نن راوستی چې موږ او تاسې سل په سلب امن کیو د دې شکرانه ادا کړو. د خوړو او درملو ملي اداره په افغانستان کې یو نو تاسیسه اداره ده. دغه اداره چې ده په نورو هیوادونو کې په ډېر پرمختللي او قوي شکل سره وجود لري. حتی موږ داسې مثالونه لرو چې دغه اداره دومره زیات عایدات او فند لري چې د روغتیا وزارتونو ته قرضې ورکوي. نن به موږ او تاسو زموږ تاجران رونه زموږ صنعتکاران رونه دغه اداره راپورته کوو. مهمه موضوع په ټولو اړخونو کې هغه د قوانینو مقرراتو پلي کېدل دي. نو داسې موږ څنګه قوانین او مقررات پلي کړو، څه باید وکړو او د پرمختګ لپاره موږ کوم پلانونه لرو او له خپلو محترمو ویاړلو صنعتکارانو او ملي تاجرانو څخه کومې غوښتنې لرو. نو اړینه مو دا وبلله چې دا د یو پریزنټیشن په ترڅ کې زه تاسو ته مخکې کړم. په ډېرې بښنې سره چې دلته د موږ او تاسو دغه پروګرام WHO په مالي مرسته باندې جوړ شوی او پلان د درملو او خوړو د ملي ادارې او دلته د WHO د افغانستان لپاره رئیس ناسته او زه به د هغوی په ژبه کې هم ښه راغلاست ورته ووایم، له ما نه هېر وبښنه غواړم. I would like to welcome Mr. Depeng, the head of WHO for Afghanistan, and thank him to his support in organizing the event. Thank you very much. You are welcome. اوس راځو پریزنټیشن شروع کوو. دا پریزنټیشن کې به ان شاء الله موږ او تاسو وګورو چې اول د ادارې لیدلوري دا هغه عنوانونه دي چې موږ غواړو په دې کې تاسو ته معلومات درکو. د ادارې پیژندنه ده، د خوړو او درملو د ادارې دندې دي، د خوړو خوندیتوب ده، د خوړو او درملو د ملي ادارې کړنې او لاسته راوړنې دي، همدارنګه ستراتیژیک او لنډمهاله پلانونه دي او له خصوصي سکتور څخه غوښتنې او توقعات دي. رابسو په اول قدم کې د ادارې لیدلوری د افغانستان ټولو وګړو ته د باکیفیته او خوندي درملو او صحي محصولاتو او د خوړو برابرول یا د دوی لاسرسی ده. مهم پوینټ په دې ادارې کې دا ده چې موږ ټول افغانان باید خوندي غذایی موادو ته، همدارنګه زمونږ ټول افغانان خوندي او باکیفیته درملو ته او صحي محصولاتو ته لاسرسی پیدا کړي. دا د دې ادارې مهم لیدلوری ده. ماموریت د دې ادارې څه ده؟ د ټولو خلکو د صحت د خوندیتوب لپاره د درملو، خوړو او صحي محصولاتو د تولید، تورید، لیږد او ورڅخه د سمې ګټې اخیستنې چارې تنظیمول او کنټرولول دي. د دې تشریحات اگر که وروسته هم راځي نو په دې باندې به ډېر بحث نه کوو. ارزښتونه عدالت او برابري ده. یعنې دلته موږ داسې یو سیستم ایجادول نه غواړو چې کوم سړی پیسې ولري، کوم سړی شتمن وي، هغه باید خوندي غذایي توکو ته لاسرسی ولري، هغه باید ښه باکیفیته درملو ته لاسرسی ولري. نه، د ټول هیواد په سطحه باندې چې څومره افغانان دي، که هغه شتمن دي که هغه غریب خلک دي، که هغه نارینه دي که هغه زنانه دي، که هغه سپین ږیري دي که هغه ماشومان دي، ټول دا حق لري چې دوی په یو ډول سره مسؤونه باکیفیته غذایی موادو او همدارنګه درملو ته لاسرسی ولري. د کیفیت او شفافیت خوندیتوب دا دویم ارزښت دی د ادارې. شفافیت داسې یوه پدیده ده، که چېرته شفافیت په یوه اداره کې موجود نه وي، که چېرته په یو نظام کې شفافیت نه وي، هغه نظام بقا نسی موندلی، هغه نظام نسی کولی چې پایښت ومومي،
هغه نظام به ډېر زر له منځه ځي. نو دغه اداره چې ده دا یوه شفافه اداره ده او د کیفیت او مسؤلیت کارونه هم په شفاف ډول سره د دې ادارې له لورې پر مخ روان دي او ځي. لکه څنګه چې مخکې هم وویل سو خوندي او با کیفیته خوړو او درملو ته د خلکو لاسرسی د دې ادارې یو بل مهم ارزښت ده. په دې باندې بحث وکړو. اوس راځو چې د دې ادارې دندې څه دي. موږ یو زیات شمېر هیوادوال له دغه دندو سره نابلده دي. ځینې خلک د دې ادارې دندې د عامې روغتیا وزارت ته محول کوي، له هغوی نه غوښتنې کوي. ځینې وخت داسې کېږي چې د عامې روغتیا وزارت مربوطه دندې وي، هغه موږ ته راځي، بعضې خلک له موږ غوښتنې کوي. راځئ چې دې تفکیک وکړو چې د دغې ادارې خپلې دندې څه دي. اوله دنده د درملیزو تاسیساتو پانګوالو او مسلکي خلکو ته جواز ورکول. دلته که یو فابریکه د درملو جوړیږي، که یو تولیدي شرکت جوړیږي، که یو عمده فروشي جوړیږي، که یو د پخش مرکز جوړیږي، که یو دواخانه جوړیږي، دې ټولو ته دغه اداره دنده لري چې جوازونه ورکړي، لیسنسونه ورکړي. او همدارنګه هغه خلک چې په دغو کارخانو په دغو تاسیساتو کې کار کوي د هغوی لپاره د کار جواز ورکړي. دویمه دنده د تولیدي کمپنیو او اړونده محصولاتو ثبت او کنټرول ده. دلته که درمل تولیدیږي په افغانستان کې که راواردیږي، د دې ټولو ثبت او کنټرول د دې ادارې دنده ده. دا اداره دنده لري چې د دغو ټولو حالاتو د تولید او تورید ترمنځ تعادل هم وساتي، د دغو ټولو اقلامو ثبت او راجستر هم ترسره کړي، او همدارنګه د دغو محصولاتو لپاره د بازار لار هم پیدا کړي. دریم، بازار ته د درملو او صحي محصولاتو وړاندې کولو ته اجازه ورکول یا مارکیټ اترایزیشن. کله چې درمل راځي یا تولیدیږي په افغانستان کې، دلته یو لوی پروسیجر ده. په دې کې به اول په ګمرکاتو کې یا له کارخانو نه نمونې اخیستل کېږي د دغو درملو. مخکې له دې چې دا مارکیټ ته لاړ شي، دا نمونې به ځي لابراتوار ته. په لابراتوار کې به د دغو درملو او غذایي توکو وضعیت کتل کېږي د سټنډردونو او معیاراتو له لحاظه چې د دې کیفیت څنګه ده، آیا د استفادې وړ ده که نه ده. کله چې کیفیت مثبت وي، هغه د استفادې وړ وي، با کیفیت او مسئول وي، له هغه وروسته بیا دې ته موږ د بازار ته یا مارکیټ ته د عرضه کولو اجازه یا خروجي ورکوو. بیا ورته وایو چې اوس د ما صنعتکار وروره، د ما تاجر وروره، ته کولی شې چې دغه درمل وپلورې. څلورمه دنده د دې ادارې د کلینیکي ازمایښتونو د چارو تنظیم او کنټرول یا کلینیکل ټرایل ورته وایي. دا یوه ډېره مهمه موضوع ده، دا یو ډېر مهم بحث ده. کله چې درمل تولیدیږي، مخکې له دې چې دغه نوي درمل بازار ته راوځي، په انسانانو باندې وخوړل شي، اولا دا په هیومن سورسز باندې دا کتل کېږي چې آیا د دې استطباب یا انډیکیشن او یا کانټرا انډیکیشن دا په د هیومن سورس کې یا په د اول قدم کې په حیواناتو، په دویم قدم کې په انسانانو باندې څنګه تاثیر لرلی شي. او له هغه نه وروسته چې کله ډاډمن شو موږ، بیا دغه نوي پروډکټ ته، البته د نوي تولید ته، نوي شي ته بیا اجازه د بازار ته د وتلو ورکول کېږي. یعنی داسې یو کمپنۍ چې یو نوی قلم دلته ایجادیږي یا جوړیږي، هغه نشي کولی چې په خپل سر باندې بازار ته مخکې کړي، اول به له دغې مرحلې څخه تېرېږي. پنځمه دنده چې ده د دې ادارې د درملو د تاثیر او جانبي عوارضو څارنه او پلټنه ده. درمل راغله، چک هم شول، په لابراتوار کې نتیجه هم مثبته راوخته، بازار ته مو وتل، ډاکټر صاحب راواخیستل، یو مریض ته په نسخه کې ولیکل، خو مریض ته ریاکشن جوړ کړ، هلته ایډورس افیکټ پیدا کړ. نو د دغو تاثیراتو یا جانبي عوارضو پلټنه، څېړنه، څارنه، کنټرول هم د دې ادارې له یو مهمو دندو څخه ده. دا اداره بیا دنده لري چې دغه حالت وڅېړي،
چې ولې دغه ریاکشن پیدا کړ، ولې دغه ایډورس افیکټ یا جانبي عوارض پیدا کړل، لامل یې څه په دې باندې څېړنه کول. شپږمه دنده د اعلاناتو او اشتهاراتو تنظیمول او کنټرولول دي. ګورئ هر څوک نشي کولای چې په خپل سر باندې د خپل کار د مشهورتیا لپاره که هغه غذایي مواد دي که هغه درمل دي چې د دې ادارې له اجازې څخه بغیر اشتهارات او اعلانات ورکړي. کېدای شي ځینې اعلانات هغه داسې وي چې صحت ته مضر وي، کېدای شي ځینې اعلانات داسې وي چې په دغو اعلاناتو کې داسې موارد موجود وي چې ځینې اشخاص هغه د تعلیم کچه ټیټه ده او یا هم د دغې څانګې مسلکیان نه دي. تاسې د اشتهارات په داسې ډول ورکړي چې خلک مجبور شي چې هغه له طبیعي منابعو څخه استفاده ونه کړي او درملو ته مخ واړوي. د موږ کوښښ اول دا ده چې د انسان د بدن څومره نیمګړتیاوې امراض ناروغۍ دي دا باید په شروع کې چې دوا ته ضرورت نه وي پیدا شوی باید دوا استعمال نشي. دوا داسې یو عادي شی نه ده. هر دوا چې موږ خورو د دې اول خوراک روټ اف اډمنسټریشن دغسې راځه بیرته د دې جذب یا ابزورپشن بیرته د دې ډسټریبیوشن نه مخکې د دې میټابولیزم یا استقلال بیرته د دې تقسیم په بدن کې یا ډسټریبیوشن بیرته د دې اطراح یا الیمینیشن دا څنګه کیږي؟ که چېرته د موږ هر فرد په دې باندې پوسي نو د دوا له استعمال سره به ډېر زیات احتیاط وکړي. یو عادي پرستامول ګولۍ چې په های ډوز باندې ورکول شي کېدای شي چې دا د جګر حجرات له منځه یوسي، کېدای شي چې دا د ګردو حجرات له منځه یوسي، کېدای شي دا د معدې او د کولمو زخم پیدا کړي، کېدای شي د معدې د کولمو سرطانونه پیدا کړي. ځینې امراض داسې دي چې په هغو امراضو کې بعضې دوای نه ورکول کېږي. خو په هر صورت خبره نه اوږدوم نو د اعلاناتو او اشتهاراتو کنټرول لکه په غذایي موادو کې اوس د ماشومانو شیدې دي، د ماشومانو د شیدو اشتهارات مطلقاً بند دي. د دې ادارې دنده ده ځکه د مور شیدې چې څومره پوره غذا ده تر دې څخه ماشوم ته بله بهترینه غذا د ځمکې په مخ کې نشته. په هغو صورت کې چې د اطفالو یو ډاکټر لازمه وبولي یا د ځینې امراضو له وجې د ځینې مشکلاتو له وجې یوې مور ته توصیه کوي چې خپل ماشوم ته دغه شیدې ورکوه هغه یې ورته ولیکي. په هغه صورت کې هغه هم په احتیاط سره استفاده کوو. نو د اشتهاراتو کنټرول هم د دې ادارې له مهمو دندو څخه ده. همدارنګه د درملو او صحي محصولاتو د بیاکتنې او د قانون تطبیقول. موږ ګورئ کمپنیو ته موږ ورځو شرکتونو ته انسپیکشن کوو. د دې ادارې دنده ده چې آیا دغه کمپنۍ دغه د تولید برخه دغه د صنعت برخه چې دلته درمل تولیدوي صحي محصولات تولیدوي دا له نړیوالو معیارونو سره برابره ده که نه ده؟ دا نړیوالو سټنډردونو سره برابره ده او که نه ده؟ دا هم د دې ادارې له یو مهمو دندو څخه شمیرل کېږي. همدارنګه اتمه دنده د دې ادارې د درملو او صحي محصولاتو او همدارنګه د غذایي توکو پروسس شوي غذایي توکو هغه دلته پاتې شوي د پروسس شوو غذایي توکو د کیفیت کنټرول ده. دا پروسه ما مخکې تشریح کړه چې تر څو پورې موږ له کیفیت څخه ډاډ نه وي حاصل کړی موږ درملو ته او دغو غذایي توکو ته که دلته تولیدیږي که له بهر نه راځي موږ اجازه د دې نه ورکوو چې دا بهر مارکیټ ته عرضه شي. خو متاسفانه وروسته خبرو کې به انشاءالله پرزنټیشن کې راځي اداره ډېرې ستونزې هم لري. که تاسو ته سوال پیدا شي چې ځینې غذایي توکي راځي تر اوسه پورې د غذا د برخې تشکیل د موږ نه ده فعاله شوی. د غذا برخه د دې ادارې یو مهمه برخه ده. د دې برخې لپاره تشکیل منظور شوی ده. د دې برخې تشکیل په ساختار باندې کار روان ده. کله چې خبره نهایي شوه انشاءالله په ډېر جدي شکل سره په ډېر ګړندي شکل سره موږ خپل اقدامات وکړو. نهمه دنده چې ده د دې ادارې هغه د خوړو خوندیتوب د یا فوډ سیفټي. دا د دې ادارې ډېره مهمه دنده ده. ګورئ فوډ سیفټي او یا هم د خوړو خوندیتوب چې پر روان سلایډ کې تشریح راځي له دې نه هېڅ هېواد هم خوندي نه ده. د نړۍ تر ټولو پرمختللي هېوادونه هم له دې څخه نه دي خوندي. نو په دې برخه کې کار کول فوډ سیفټي څخه اطمینان حاصلول د دې ادارې له دندو څخه شمیرل کېږي. د خوړو خوندیتوب چې ده د یو سلایډ د داسې لنډ باید موږ په دې باندې یو مرور وکړو. د پروسس شوي خوړو کنټرول او د دې اطمینان حاصلول چې د پروسس لیک توزیع او پر وخت دلته ماته سم نه ښکاري لږ دغه داسې راواړوه ښه د پروسس شویو
خوړو کنټرول او د دې اطمینان حاصلول چې دغه پروسس لیک توزیع پر وخت او همدارنګه هغه ککړونکي او مضره مواد خو بل دې سره نه ګډ شوي د دې ادارې دنده ده. همدارنګه د خوړو د سټنډردونو تطبیق ده ترڅو هغه خواړه چې خلک یې مصرفوي پوره غني غذایي رژیم ولري. دا یوه ډېره مهمه موضوع ده. موږ په افغانستان کې متاسفانه ځینې داسې خواړه شته چې استعمالیږي د خوړو په نوم خو هغه کیفیت نه لري. کوم شی چې ورباندې لیکلي وي او کوم شی چې په دې کې دعوه کېږي چې په دې خوړو کې دا پروټینونه او دغه ویټامینونه دا منرالونه دا معدنیات کاربوهایډریټ او شحمیات دا پکې موجود دي خو هغه په حقیقت کې نه وي پکې. دا هم د دې ادارې دنده ده چې دې څخه اطمینان حاصل کړي چې باید دا کوم مواد چې لازم وي باید په دې شیانو کې موجود وي هغه باید په رښتیا پکې موجود وي. په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب د جدي مشکل سره مخ ده ځکه چې په تیرو 60 کلونو کې امریکا او متحدینو یې ګڼې کې بیا یو وسلې کارولې چې د خوړو خوندیتوب یې د ستر خطر او ننګونو سره مخ کړی. ګورئ مخکې له دې چې دا موضوع زه تشریح کړم اول راځم په نړیواله کچه باندې غذایي خوندیتوب څخه هیڅ هیواد هم خوندي نه دی. په ټولو هیوادونو کې ستونزې موجودې دي چې حتی دا د اقتصاد د زیانمنولو د اقتصاد د رکود سبب ګرځېدلي دي. یو شمېر هیوادونو امریکا کې هر کال 3000 کسان د عدم مسؤلیت غذایی څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. 1,80,000 نفر صرف هلته هر کال بستر ته ضرورت لري. هر شپږم نفر د غذایی موادو د عدم خوندیتوب له وجې څخه ناروغه کیږي. د نړیوال صحي سازمان د څېړنې په اساس هغه هیوادونه چې د انکشاف په حالت کې دي د پرمختګ په حالت کې لکه افغانستان د ورته ځینې نور هیوادونه په دغو پرمختلل مخ په انکشاف هیوادونو کې چې دا څو هیوادونه دي هر کال 2.2 میلیونه انسانان د عدم مسؤلیت غذایی له وجې خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دې کې اکثره اسهالات دي. په افغانستان کې په تیرو 60 کلونو کې په دې برخه کې چندان څه نه دي سوي. مونږ هغه معلومات او هغه ارقام دلته نه لرو چې په کومه برخه کې کوم مشکل د عدم غذایی د مسؤلیت عدم مسؤلیت غذایی له امله منځته راغلی. نو په همدې اساس باندې دقیق ارقام دلته موږ نه لرو چې مخکې کړو خو صرف دومره ویلی شو چې په افغانستان کې اسهالات پروتوزوایي او باکتریایي اسهالات هپاټایټس A and B یعنی تور ژړی عام خلک ورته وایي چې دا 5 ډوله دا 2 ډول نمونه مو واخیستل. محرقه چې دا هم د بکتریالو وجې منځته راځي چې غذایي مواد مسؤل نه وي او هغه ککړ سي ورباندې. په دغو امراضو کې خلک ډیر مبتلا دي او له ډیرو لویو ستونزو سره مخ دي. حفظ الصحه باید ټول خلک مراعات کړي. حفظ الصحه کولی شي چې 15% د دغو حالاتو څخه مخنیوي وکړي. د تیر احصایه کوي چې په افغانستان کې یوازې 40% خلک د مسؤونی غذا څخه برخمن دي. یعنی په افغانستان کې غذایی مسؤلیت 40% ده. 70% موږ د عدم مسؤلیت غذایی سره مخ یو. دې ته ډېر کار کول پکار دي. زیرت وزارتونه په دې برخه کې باید جدي اقدام وکړي او د موږ له ادارې سره مرسته وکړي. همدارنګه موږ له خپل مشرانو غوښتنه کوو چې دا اداره یو مهمه اداره ده. د یو حکومت د اتو مهمو عناصرو څخه یو عنصر ده. په هر نظام کې اتو مهم عنصر دي. تشریح ته ضرورت نشته. په دغه اتو عنصرونو کې یو مهم عنصر د خوړو او درملو اداره ده. نو د مزمن امراض یو عمده لامل بې کیفیته خواړه او درمل دي چې بزرګونو افغانان د علاج په خاطر بهرنیو هیوادونو ته اړباسي ترڅو د خپلو ناروغانو سم تشخیص وکړي. دا هم یو لوی مشکل ده چې مزمن امراض څنګه منځته راځي. د عدم مسؤلیت غذایی او د کم کیفیته درمل او دارو له امله حاد امراض مزمن کېدلی شي چې علاج یې ونشي. نو یو ناروغ مجبوره ده چې لاړ شي بهرنیو هیوادونو ته. هر کال تقریبا 2.8 میلیونه ډالر له افغانستان څخه ناروغان له ځان سره وباسي چې هلته خپل سم تشخیص او درملنه ورباندې وکړي. اوس راځو د دې ادارې په تیرو 4-5 میاشتو کې چې کومې لاسته راوړنې لري او د دې ادارې رهبري ټیم څه کارونه کړي دي په هغو باندې لږ رڼا اچو. د ادارې لپاره په نوي او مناسب تشکیل باندې موږ کار کړی. لکه څنګه چې مخکې معین صاحب وضاحت ورکړ د ادارې تشکیل ډیر کم 288 نفر
خو اوس الحمدلله دغه تشکیل موږ 678 ته رسولی چې تشکیل منظور شوی او ډېر ژر به استخدام شروع شي. د خوړو او درملو ملي ادارې د هیواد د اړتیاو پام کې نیولو سره مناسب تشکیل کار وکړ او د مشرانو په صلاح او مشوره نوی تشکیل جوړ کړ. دا موضوع تشریح شوه. په نوی تشکیل کې د خوړو د خوندیتوب عمومي ریاست او د اړوند ریاستونو جوړول ترڅو اداره وتوانیږي چې د خوړو برخه هم فعاله کړي. د هیواد په ځینو کې د ادارې لپاره ریاستونه جوړول او په ځینو نورو ګمرک لرونکو ولایتونو کې امریتونه په نظر کې نیول شوي ترڅو د سوداګرو ستونزې او همدارنګه د موږ د خلکو ستونزې د ولس ستونزې هغه هلته له نږدې نه وڅارل شي. خو یوه خبره ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې د 100 کالو په تیر نظام کې له ډېرو زیاتو کومکونو سره چې له دوی سره کېدل او په ډېره زیاته لوړه کچه باندې هغه عایدات چې دوی له مختلفو برخو څخه یا نورو هیوادونو څخه دوی سپورټ ترلاسه کاو، بیا هم دوی په دې نه دي توانېدلي چې دغه اداره له کابل نه نورو ولایتونو ته وباسي. خو الحمدلله د اسلامي امارت راتګ سره سم موږ په دې تیرو 3-4 میاشتو کې په دې کار وکړو چې باید دغه اداره نه تنها د کابل لپاره وي، باید د ټول افغانستان لپاره وي، ځکه دا یو مستقله اداره ده. دا د ادارې نوې تشکیل ده، بحث ته ضرورت نشته. دومره برخه کې موږ دلته تشریح کوو چې څومره درملیزو تاسیساتو ته موږ اسناد ورکړي. موږ تقریبا 210 عمده پلورنځیو ته جوازونه ورکړي دي، 51 شرکتونه مو ثبت کړي دي، 4 نوې تولیدي فابریکې له موږ سره ثبت شوي او د دوی د پرمختګ لپاره اسانتیاوې برابرې شوي او 1409 تنه فني او مسلکي خلکو ته په دغو تاسیساتو کې د کار زمینه برابره شوې چې موږ دوی ته د کار جوازونه ورکړي دي چې هغه البته فارمسیستان دي. بل لاسته راوړنه د دې ادارې هغه د هیواد د وارداتو تنظیم ده چې په دې برخه کې الحمدلله ډېر کار شوی ده. نږدې 950 میلیونو ډالرو په ارزښت موږ 1200 قطعو پروفورمو ته د ثبت سیستم برابر کړی ده، مو ثبت کړي دي. پروفورم هغه سند ده چې کله یو تاجر غواړي له افغانستان نه له بهر هیوادونو څخه دوا راوارده کړي نو دغه پروفورم باید دی ولري او د کمپنۍ له خوا څخه په دې پروفورم کې د درملو مقدار، د درملو هغه قیمت چې دوی ته په کوم قیمت باندې ورکړي او دغه درمل به دوی په څومره وخت کې راوړي د دې پروفورم کې ثبت وي چې د دې پروفورم په اساس بیا موږ کولی شو چې درملو ته نرخنامې جوړې کړو، درملو قیمتونه کنټرول کړو. د دې پروفورم په اساس موږ کولی شو چې شرکتونه وڅارو چې کوم شرکت څومره دوا راوړي، په کوم وخت کې راوړي، یعنی شرکتونه موږ په دې باندې څارلی شو، کنټرول کولی شو او د هر شرکت کار د کار نوعیت معلومیږي. که چیرته پروفورم نه وي نو دلته به ګډوډي وي چې ګډوډي منځته راغله هېڅ به نه معلومیږي چې چا څه شي راوړل، چا څه شي راوړل، قیمت یې څومره و، بازار کې څنګه کنټرول کړو، بازار ته څه راغلي. یعنی موږ ته د پروفورم په اساس باندې د افغانستان کلنی د درملو د مارکیټ ارزښت هم معلومیږي چې دلته موږ څومره دوايانې له بهرنیو هیوادونو څخه راواردوو هر کال. همدارنګه د دې پروفورمو په اساس باندې 9940 قلمه دوا ثبت شوي چې په دغو پروفورمو کې وه او 2260 قلمه صحیح محصولات ثبت شوي دي چې دغو پروفورمو په محتوا کې وو. د 10 بهرنیو کمپنیو او 80 قلمه محصول ثبتول. موږ 10 بهرنۍ کمپنۍ ثبت کړي دي په تیر وخت کې چې په دې کې تقریبا 80 قلمه د دوی درمل هم موږ ځان سره ثبت کړي. د سیمپل اخیستنې پروسه په ګمرکونو کې ګړندی کول. په تیر نظام کې نمونې په دغه کې اخیستل کېدې په ډېر کم تعداد سره وي، اول خو بیخي وی نه چا دا پروسه بیخي نه پیژندله. موږ اوس داسې کار کړی ده چې درمل صرف له 8 لویو ګمرکونو څخه افغانستان ته راتلی شي. د پاکستان له هیواد څخه په تورخم، غلام خان او سپین بولدک باندې راځي، له ایران څخه په نیمروز او اسلام قلعه باندې راتلی شي، د ترکمنستان څخه په تورغونډۍ باندې راځي، دې خواته له ازبکستان څخه په حیرتان بندر باندې او له تاجکستان څخه هغه د اقینې بندر له لارې موږ ورته اجازه ورکړې. د دغو ګمرکاتو نومونه چې ما واخیستل په دې ټولو کې د موږ ټیمونه شته، هلته که غذایي مواد له نورو هیوادو څخه راځي، که درمل راځي،
د دې فزیکي چیک کوي، فزیکي ډول ګوري، د دې څخه نمونې اخلي او دغه نمونې لابراتوارونو ته لیږل کیږي. بیا چې دغه پروسه هم اوس شروع شوې، مخکې دا پروسه نه وه. تجارانو ته د فرمو ثبت، د اورپان درملو تورید او مجاز لیست د درملو شاملولو اسانتیاوې برابرول. د فرمو ثبت موږ ګړندی کړی. اورپان ډرګ هغه دوايانې چې هغه په یو شمېر کمو سرطاني امراضو کې او قلبي وعیوي سیستم کې استعمالیږي. مخکې به په قاچاق باندې ډېره راتلې له هندوستان او نورو هېوادونو څخه. موږ اوس قاچاق بند کړی، خو په بدل کې مو لاره ورته خلاصه کړې. موږ خپلو تاجرانو ته ویلي دي چې راسه د اورپان ډرګ لپاره په ریفورمه درکوو، راسه که موږ تاسو ته لاره خلاصوو، په اصولي ډول سره دا راوړئ. او د مجاز لیست دا موږ منو چې په مجاز لیست کې یو شمېر هغه اقلام چې د افغانستان مارکیټ ورته ضرورت لري، صحیح سیستم ورته ضرورت لري، هغه په دې مجاز لیست کې نشته. نو موږ هغه اقلام دقیق کړي دي، هغه اقلام مو راټول کړي دي، په هغه باندې کار شوی تر څو لیست مجاز ته ور داخل سي او د موږ د مارکیټ او د تجارانو ستونزې حل سي. ګمرکونو کنټرول باندې مخکې خبر اوس د هیواد ټولو ګمرکونو ته د استازو لیږل تر څو ملي سوداګرو ته اسانتیاوې برابر شي او د فساد مخه هم ونیول شي. په مجموعي ډول 3960 قلمه درمل 290 واردونکو او سوداګریزو شرکتونو لارې نږدې 540 کانټینره هیواد ته راوارد شوي. په تیرو 4 میاشتو کې دغه دوا راغلی افغانستان ته په قانوني لاره، په اصولي لاره چې 540 کانټینره کیږي او 3960 قلمه کیږي. په دې کې یو کانټینر هم داسې نشته چې هغه موږ چیک نه کړی، هغه موږ لابراتوار ته نه وی لیدلی او بغیر د لابراتوار نتیجې څخه موږ ته اجازه ورکړي. الحمدلله دا ټول کتل شوي دي. خو یو خبره دا ده چې دلته تاجران رونه ناست دي ته دوی متوجه کول غواړم. ګورئ موږ او تاسو په سلګونو شرکتونه لرو. په تیرو 5 میاشتو کې صرف 290 شرکتونو رسمي دوا راوړي، نور شرکتونه یې ولې نه راوړي؟ چیرته دي؟ آیا په قاچاقي لارو باندې دوی غور کوي؟ آیا کار پرې کار نه کوي؟ او که یا هم یو بل مشکل ده چې هغه موږ سره باید شریک سي. هغه شرکتونه چې دوی جواز لري، خارجي کمپنۍ انحصاري کړي دي او دلته درمل نه راوړي، له دې ځایه ګوره ښکاري موږ له هغو څخه غوښتنه کوو چې زر تر زره د خپل فعالیتونه په رسمي ډول سره رسمي لارو شروع کړي. خو که چېرته دوی شروع نه کړل، هغه شرکتونه چې کار نه کوي، خارجي کمپنۍ هم په خپل انحصار کې نیولي، موږ له هغوی څخه ټولې خارجي کمپنۍ هم بیرته اخلو، شرکتونه هم تور لیست اچوو. ځکه چې دلته بازار هلته له شارټیج سره مخ کېږي او دلته دوی دوا رانه وړي، نو دا په خپله یوه غټه ستونزه جوړولی شي. د هېواد ټولو ګمرکونو ته 140 قلمه خواړه په تیرو 5 میاشتو کې راغلي چې 280 شرکتونو دا راوړي دي او دا تقریبا 9190 کانټینره کېږي. 9190 کانټینره د غذایي مواد، خام غذایي مواد هم په دې کې شته چې هغه دلته د صنعت لپاره راوارد شوي دي. په دې کې هغه پروسس شوي غذایي مواد چې هغه خوراک ته آماده دي هغه هم پکې شته. په دې کې د چکلو یا مشروبات چې هغه مختلف ډوله انرژیان او بعضې نور مواد دي هغه هم پکې شته. هغه بحث به انشاءالله وروسته راشي چې موږ په دې برخه کې هم په غذایي موادو کې په سلګونو ټنه غذایي مواد ګیر کړي، هدر کړي مو دي. 300 ټنه مو صرف انرژیانې هدر کړي دي چې هغه صحت ته مضرې وي. د 2400 کارتنه او 2000 قطیو یعنی 150 ټنه کېږي بې کیفیته غوړیو ضبطول چې د سرطاني امراضو د لامل کېدو مواد لرل. موږ په دې نږدې وخت کې تقریبا 150 ټنه داسې غوړي ګیر کړل چې کله موږ کیفیت وکاته په دې کې پروکساید تقریبا تر 38 پورې، یعنی په یو لیټر کې 38 ګرامو. دغه پروکساید چې دي دا داسې یو مواد دي چې د کارسینوجنیک مواد دی ته وایي په طبابت کې. کارسینوجنیک مواد خپل د کارسینوجن د تولید سبب ګرځي چې په بدن کې کارسینوما یا کینسر یا سرطان یا خبیثه سرطان ورته وایي د هغې د جوړېدو لامل ګرځي. دا هم الحمدلله موږ نیولي. ګورئ ورونو تاسو فکر وکړئ که چېرته دلته موږ دا نه وای نیولي، دلته لابراتوار نه وای، دلته دغه اداره نه وای، دغه 150 ټنه چې دا تقریبا 2000 ډبه غوړي دي. 2000 دا خو په دې خلکو خوړل کېدل، دا خو په دې غریب ولس خوړل کېدل، دا خو دوی استفاده کول. نن په افغانستان کې غټ مشکل څه ده او د امراضو بالخصوص د مزمنو او هلاکونکو امراضو یوازینی لوی لامل څه ده؟ کم کیفیته دوا او غیر مسؤونه غذا. که چېرته د دوا کیفیت سم سي، که چېرته دلته
غذا مسؤونه وي او غني وي پوره غذا وي نو بیا به موږ دغه امراض دومره نه وي. تاسو فکر وکړئ د پاکستان روغتونونه، د هندستان روغتونونه، د تاجکستان او د ازبکستان او د ایران روغتونونه، داسې راځه د نورو خارجي هیوادونو روغتونونه، څوک ماته داسې ویلی چې په دې کې افغاني مریض نشته؟ آیا په دې ټولو کې افغانان تاسې نه وینئ؟ نه دي ور روان، نه ورتل په تېرو 20 کلو کې؟ ولې افغانان په نړۍ کې دومره ډېر ناروغه شي؟ څه علت ده؟ ښه هوا، ښه جغرافیایي موقعیت، ښه محیط، صحیح ده چې سیاسي او اقتصادي ستونزې به وي، دا منو. اما د دې علت څه ده؟ په دې باندې آیا چا فکر کړی؟ یوازینی علت کم کیفیت دوا او غیر مسؤون غذایی مواد دي. نو موږ له خپلو ټولو تاجرانو څخه په ډېر درنښت هیله کوو چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه له موږ سره پورته کړي. د اتاق تجارت محترم رئیس صاحب دلته ناسته، مومن صاحب، او دلته د درملو د اتحادیو مختلف مشران دي، د صنعت د افغانستان د داخلي تولید یا د درملو د غذایی توکو د تولید د صنعت محترم مشران ډېر ښاغلي خلک دي، دوی دلته ناست. د دوی ټولو څخه موږ دا غوښتنه ده راځئ لاس یو بل ته ورکړو، نور افغانان وژغورو. دغه حالت دا هغه زهر دی چې په سترګو کې نه معلومیږي، دا هغه زهر دی چې په چاکلیټ او ګوړه کې یو چاته ورکول کېږي. که چېرته د دغه حالت مخنیوی ونه شي موږ یو لوی بحران ته تللی شو، ځکه د موږ داخلي تولید کم ده او د موږ اقتصاد، د موږ وضعیت، د موږ اوسنی حالت دا افاده کوي چې باید موږ له خارجي هیوادونو څخه په لوړه کچه غذایي مواد او درمل وارد کړو. که چېرته دلته کیفیت او مسؤلیت په نظر کې ونه نیول شي نو یو فاجعه راوړونکی حالت به منځته راځي. نو په دې برخه کې موږ ډېر کوښښ کړی، باور وکړئ د موږ پرسونل شپه ورځ کار کوي. موږ دغو ګمرکاتو ته تشکیل نه درلود، دا د دې ادارې کارکوونکي دي، موږ سره په دې اداره کې کار کوي، د ټولو کورونه په دې کابل کې دي. خو الله دې دوی ته خیر ورکړي چې موږ د امر اطاعت کړی او څوک مو فاریاب ته لېږلي، څوک مو هرات او ننګرهار ته لېږلي، څوک مو پکتیا او خوست ته لېږلي، په مختلفو ګمرکاتو کې دوی تقسیم شوي او د دغه هیوادوالو د دې خلکو لپاره کار کوي چې تر څو پورې دوی له ستونزو، د روغتیایي ستونزو څخه وژغورل شي. د کیفیت د کنټرول په برخه کې د کیفیت، خوندیتوب او مؤثریت څخه د اطمینان په موخه د خوړو او درملو ملي ادارې د لابراتوار د تجزیې کارونه د پخوا په پرتله ډېر ګړندي او جدي کړي دي چې خلاصه یې په لاندې جدول کې موږ تاسو ته مخکې کوو. د خوړو او درملو ملي ادارې تر اوسه پورې 1290 نمونې په مرکزي لابراتوار کې تجزیه شوي، یعنې 1290 ډېرې زیاتې نمونې دي. که تاسې لاړ شئ د جمهوریت وخته هلته سر ښکاره کوي چې په یو کال کې څو نمونې په لابراتوار کې چک کېدلې، او اوس په دغه کم پرسونل په دې کمو امکاناتو باندې په ډېر کم وخت کې 1290 نمونې چک کېږي، کتل کېږي. دا یوه لویه برخه ده، الحمدلله لویه لاسته راوړنه ده. ټول نمونې چې کتل شوي دي 1290 دي د درملو. البته په دې کې 190 قلمه داسې درمل شته چې هغه د هغو نتیجه منفي راوتلې. خلطه راکمه ما یې میزبان دي 190 قلمه داسې درمل دلته موږ لرو چې دا په زرګونو کارتنه کېږي، په لکونو کارتنه کېږي. زه به تاسو ته څه نمونې ښکاره کړم، د موږ ملګرو دلته راوړي. ګورئ داسې دي سیفټریکزون دي، انټي بیوټیک دي، د مکروب ضد دوا ده. د دې سره چې کومې اوبه راغلي دي چې هغه دغه ته اچول کېږي، د پوډرو ته، او بیا تطبیق کېږي، هغه سټریل نه دي، په هغه کې ذرات لیدل کېږي. دغه ذرات کېدای شي چې انسان جای په جای مړ کړي، دغه ذرات کېدای شي انسان 2 کاله، 1 کال، 2 میاشتې، 5 میاشتې وروسته مړ کړي. دغه ذرات کېدای شي په یو رګ کې ترسب وکړي، ځکه دا مستقیما رګ ته داخليږي، او هلته د بندښت لامل شي. د زړه کومې وظیفوي عضلې چې دي، یعنې موږ په طبابت کې ورته مایوکارډ انفارکشن وایي، د زړه حمله له دې نه پیدا کېږي، یعنې د مختلفو مهلکو امراضو سبب ګرځي. داسې شیان هم موږ ولیدل.
دا وګورئ موږ فلوکساسین یو مهم انټي بیوټیک دی. دلته د موږ د مسلک ډېر پوه خلک ناست دي. موږ فلوکساسین دا دومره مهم انټي بیوټیک دی چې په ټولو امراضو کې ډاکټر صاحبان نه استعمالوي. په یو شمېر حاد او مزمن امراضو کې استعمالیږي چې هغه بکتریا ډېر په قوي حالت کې قرار لري او هلته مشکلات زیات دوی ایجاد کړي. داسې کله کتل کېږي په دې باندې لیکلي 400 ملي ګرام او په لابراتوار کې چې کتل کېږي 250 دي که 300 ملي ګرام نه پوره کوي. په دې باندې ډاکټر صاحبان پوهېږي چې دا بیا کوم تاوان لري. هغه مرض خو یو ورې نه ورکوي بلکې مقاومت د انټي بیوټیکو هم منځته راوړي او په ضمن کې ناروغ هم مزمن حالت ته بیایي. مزمن حالت کېدای شي له دې نه سپټیسیمیا یعنې ټوله وینه مکروبي شي، کېدای شي یو سنډروم ترې جوړ شي، نور ډېر مشکلات له ځان سره لري. دا هم سیفټراکزون دی یو ترکي کمپنۍ. ګورئ دا ډېره ښه کمپنۍ ده په خپله، خو دا جعلي راوړل شوي. دا د دې کمپنۍ نه دي، پوښ د دې کمپنۍ استفاده شوی، خو ته یو لیبل د دې کمپنۍ استفاده شوی، نه پیج نمبر لري، هېڅ ادرس نه لري. دا هم موږ نیولي او د دې کیفیت موږ بیخي ګورو نو څه جعل ونیسو. کیفیت یې که وګورو نه په هغې کې خو به خپله معلوم شي چې څه مسلې به پکې. دا هم ځینې داسې دوایانې دي چې په یو نوم په بل نوم ځوانان هم ډېر استفاده کوي، سپین ږیري هم استفاده کوي د قوت د دوایانو په نامه باندې. په دې باندې دلته یو غټه پرپړه لیکلې ده چې دومره ویټامینونه او دومره منرالونه او دا او دا او دا ډېر شیان لري چې کله یې ګورو دا کوم شی چې دلته لیکلي 2% هم شتون نه پکې لري. 2% لږ دی کړی. له دې نه چې یو خالي شیریني وخوري له ګلوکوز خو به د بدن واخلي انرژي به کېدای شي درکړي، خو دا هغه شی نه ده. داسې دوایانې هم موږ نیولي. دا دوایانې قاچاق راغلي. دا اګمنټین دی د جی اس کې کمپنۍ، دا قاچاق راغلی افغانستان ته. په دې باندې ګوره لیکل شوي دي دا فورمولا یې کوه موکسیکلیو ده. په دې کې 500 ملي ګرامه باید اموکسیسلین وي، خو اموکسیسلین بیخي شتون نه پکې لري. چې کله موږ په لابراتوار کې ګورو شتون نه پکې لري. نو داسې اقلام هم دلته شته. دا هم ویټاکالسي په نامه باندې کلشیم جمع ویټامین سي. ویټامین سي بیخي درک نه پکې لري، تنا کلشیم دی، هغه هم په کم اندازې سره. او دا وګورئ تاسې میټرونیډازول سیروم ده چې ډېر زیات استفاده کیږي په اسهالاتو کې، په نورو میکروبي امراضو کې. په دې کې که تاسې له نږدې نه وګورئ ذرات لیدل کیږي، ذرات په سترګو پکې معلومیږي. دا ذرات څه شي دي؟ دا ذرات کولی شي لکه مخکې چې ما تاسو تشریح کړه چې په آني ډول سره انسان مړ کړي، کولی شي چې وخت په تېرېدو سره انسان ته ډېر سخت او لوی مشکل ایجاد کړي. نور بس ضرورت نشته ورته. نو محترمو دوستانو 129 قلمه دغسې دوایانې چې د ما در تشریح کړې دا زموږ لابراتوار نیولي. د غذا په برخه کې د دوا په برخه کې 129 منفي راوتلي او 595 مستردي اقلام چې دا بیرته موږ د مختلفو دلایلو له وجې مسترد کړي دي. او د غذا په برخه کې 10 نمونې چې دي هغه منفي دي، 10 مستردي دي. د اوبو په برخه کې 83 نمونې چې دي هغه هم منفي راوتلي دي. پروسس شوي اوبو دا موږ چک کوو، د موږ د دې ادارې دنده ده دا ګورو چې دا څنګه اوبه دي، په کوم حالت کې قرار لري، د دې کیفیت څنګه ده، مسؤلیت یې څنګه ده. نو دا هم جمله که درته ووایم مجموعي تعداد چې ده تقریبا 222 قلمه دوا چې ده او غذایي مواد دا منفي راوتلي په تېرو دغو 4.5 میاشتو کې، او 605 قلمه مستردي چې دا موږ مسترد کړي دي. بل نور لاسته راوړنې دې ادارې چې دي هغه د قاچاقو مخنیوی شوی. لکه څنګه چې مخکې معین صاحب اشاره ورته وکړه، د موږ دلته یو شمېر تاجران وروڼه دي چې هغوی شرکتونه لري، په قانوني لاره باندې دوا راوړي، په اصولي لاره باندې دوا راوړي، پورې فرمې سختوي. خو په څنګ کې یو شمېر داسې خلکو هم شتون درلود چې په قانوني لارې دوا نه راوړله، او د موږ د تاجرانو د بدنامولو هم یو لامل دا خلک جوړ شوي. نو موږ کوشش کړی چې دغه قاچاق بند کړو. د درملو تاسیسات څخه منظم ډول سره څارنه شوې. د کابل په مختلفو ناحیو کې 233 تولیدي شرکتونه کتل شوي په دغه 3-4 میاشتو کې. د کابل په مختلفو ناحیو کې 470 عمده پلورنځي کتل شوي دي او 558 درملتونونه کتل شوي دي
او د سرغړونې په دغه باندې تور باندې 213 بنسټونه موږ بند کړي دي، موقتا مو بند کړي دي. او همدارنګه 2691 تاریخ 13 تر تاریخ 13 او بې کیفیته درمل له منځه وړل شوي، او تقریبا په یو دغه کې 100 ټنه پورې، په بل راوند کې 193 ټنه، او تقریبا د 293 ټنه کېږي. 300 ټنه خوراکي مواد هغه له منځه تللي، چې په دې کې مختلف د څښلو مواد یا مشروبات دي، او همدارنګه نور غذایي مواد دي چې دا هم هدر کړي دي موږ، چې صحت ته تاوان درلود. او د درملو له قاچاق څخه مخنیوي شوی ده. د څارنې او کنټرول لپاره ولایاتو ته هیئت موږ لېږلی. موږ هیئت تقریبا فراه ته، نیمروز ته، هرات ته، مزار ته، فاریاب ته، لوګر ته، ننګرهار ته، پکتیا ته، خوست ته، او داسې یو شمېر نورو ولایاتو ته هیئت لېږلی چې هلته وګوري، څارنه وکړي چې څه روان دي. نو دا د دې ادارې هغه مهمې لاسته راوړنې وي. بله موضوع چې دا ډېره مهمه موضوع او د افغانستان د اقتصاد د ملا ترسي تشکیلوي، هغه صنعت ته. د موږ داخلي تولید د درملو او صحي محصولاتو الحمدلله اوس د پرمختګ په حالت کې ده. موږ الحمدلله په خپل هیواد کې داسې تولیدي فابریکې لرو چې په سیمه کې ساری نه لیدل کېږي. د کندهار په ولایت کې څو وخته مخکې ما یوه کارخانه ولیده، تاسې باور وکړئ چې د ما له تصور هغه لرې خبره وه. د سنو فارما په نوم باندې موږ داسې یو فابریکه لرو چې الحمدلله د 10 لکو ټابلیټو په 40 ساعتونو کې د تولید ظرفیت لري. دا یو غټه لاسته راوړنه ده الحمدلله، او په داسې یو معیار جوړه شوې ده چې په لوړ معیار. دغسې د ملي شفا په نامه باندې موږ د سیروم سازي یوه ډېره ښه فابریکه لرو چې ډېر ښه سیرومونه پکې تولیدېږي. داسې د نومونه د اکثره د ما نه دي زده، خو زه په خلاص ډول ووایم چې موږ په داخلي تولید کې ډېر د پرمختګ په حال کې یو. زه د دغو فابریکو له مؤسسینو څخه، د دغو فابریکو له هغو تاجرانو ورونو څخه چې دې ته فکر کړی ده او دغه فابریکې تاسیس کړي دي، ډېره مننه کوم. او موږ له دوی سره همکاره یو، موږ له دوی سره ولاړ یو، موږ د دوی په څنګ کې یو. که چېرته دوی خپل کیفیت او نرخونو ته په سم ډول سره متوجه شي چې کیفیت یې سم وي او نرخونه مناسب وي، موږ به د دوی خامخا سپورټ کوو او د دوی تر څنګ ولاړ یو. نو په دې کې موږ الحمدلله له دوی څخه تل خپل حمایت اعلان کړی، تل د دوی په څنګ کې یو، تل دوی خپل وروڼه بولو او تل دغه ټولې فابریکې خپلې فابریکې بولو، تر څو د موږ افغانان د هوسایۍ طرف ته لاړ شي. ګورئ یوې نقطې ته ډېره توجه د تاسې غواړم. د سیاسي حریت د ساتنې لپاره اقتصادي حریت شرط ده. که ته چېرته اقتصادي ازادي او حریت نه لرې او ته په اقتصادي مواردو کې په نورو پورې تړلی پاتې شي او د تا واردات ټول نورو هیوادونو څخه وي او دلته ته په صنعت باندې کار ونه کړې، ته هېڅکله د پرمختګ شاهد نشي جوړېدلی، ته هېڅکله پرمختګ نشي کولی. نو دا یوه لویه خبره ده، یوه لویه موضوع ده. د خامو موادو د واردولو لپاره موږ دغو فابریکو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي چې دوی خام مواد راورسېږي. موږ ډېر عاجل ډول سره د هغوی چک کوو، له چک نه وروسته خروجي ډېره زر ورکوو، ځنډوو یې نه. له خارجي کمپنیو سره د داخلي تولیدي کمپنیو د ګډو فعالیتونو په طرحه باندې موږ کار کوو چې موږ څنګه وکولی شو چې موږ داخلي کمپنۍ له خارجي کمپنیو سره په لین کې کوو او د هغوی له تجربو څخه دوی استفاده وکړي. او همدارنګه د WHO محترم رئیس صاحب دلته ناسته موږ له دوی سره خبره کړې چې دغو فابریکو د کارکوونکو د کیپیسټي بلډینګ یا د ظرفیتونو د ارتقا لپاره هم کار وکړو. دې ته هم چمتو یو چې موږ دوی ته ټریننګونه ورکړو، دوی په مرسته د موږ د ادارې د خپلو کدرونو په مرسته باندې وخت نا وخت. نو دې برخې ته انشاءالله موږ متوجه یو او د تولید او تورید ترمنځ موږ تعادل ایجاد کړی چې تر څو پورې د موږ تولید برخه ترې متضرره نه شي. مراجعینو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شوي دي او په دې کې موږ په داسې طرحو باندې کار روان کړی چې باید ټوله اداره موږ ډیجیټلایز کړو، یعنی آنلاین سیستم جوړ کړو. که پذیرش ته یو څوک راځي دې ته به ضرورت نه لري شعبه په شعبه باندې ګرځي، حتی خپل عریضه د یو اپلیکیشن له لارې دی کولی شي تعقیب کړي چې چېرته رسېدلی. پورې فرمې ته دې ته ضرورت نشته چې موږ ته پورې فرما یو څوک راوړي، موږ ته به یې کمپنۍ آنلاین رالیږي، هلته به دا پروسس کېږي، بیا به ثبت کېږي په ډېر کم وخت کې. یعنی د میاشتو کارونه به هغه په هفتو کې نور کېږي، د هفتو کارونه به ورځو ته راکته کېږي. موږ د ډیجیټلایز په طرحه باندې کار روان کړی،
دلته مو مختلفو نړیوالو سازمانونو سره هم خبره کړې ده. په دې حق باندې موږ پر روانه هفته کې یو ښه قوي پریزنټیشن لرو چې کوم خلک غواړي چې موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي. یو شرکت د هغوی سره خبره کړې په دې برخه به کار کیږي چې تر څو مراجعینو ته اسانتیاوې برابر شي، سهولت برابر شي، په شفافیت باندې ډیر کار شوی دی. دلته اوس په اداره کې هغه حالات نه دي څوک بل چا نه روپۍ غواړي او د روپیو په بدل کې به دغه کوي. د مجاز لیست تر تمدید پورې موږ ګوره مجاز لیست له منځه یووړ د تجارانو ورونو لپاره. هغه اقلام چې مجاز لیست کې نه وو اوس د هغو موږ په ریفورمې ورکوو. په دې شرط چې کمپنۍ راجستر وي او یا د کمپنۍ د راجستر لپاره داسې کمپنۍ شته چې راجستر ته آماده دي خو تر اوسه موږ راجستر کړي نه دي. هغوی ته د 3 میاشتو لپاره یو بار په ریفورما ورکول کېږي. او همدارنګه د قانون د تعدیل لپاره مو کمیټه جوړه کړې چې په قانون کې کوم ستونزې دي، کوم مشکلات دي، هغه باید تعدیل شي او ریاست الوزرا محترم مقام ته وړاندې شي. او د لایحه وظایف یا د دندو لایحو ته بیا کتنه کړې، ټیم هم ټاکلی، کمیټه هم ټاکلی چې څوک په کوم بس کې کار کوي، آیا د ده وظیفه، د ده تعلیم، د ده ظرفیت، د ده استعداد د دې وړ ده که نه ده. دې ته نوې لایحې وظایف جوړیږي. همدارنګه د سوداګرو پانګوالو لپاره د داخلي تولید د تولید لپاره موږ یو کمیټه جوړه کړې ده چې په 2 هفتو کې یوه ناسته لري. د دوی مشکلات دلته اورېدل کېږي، مشکلاتو باندې دلته فیصلې کېږي. او د ګیاهي درملو کمیټه مو جوړه کړې، تشکیل کمیټه ده، د تخنیکي کمیټې فعالول دي. همدارنګه د خوړو د خوندیتوب عمومي ریاست او دغه مربوطه ریاستونه مو جوړ کړي. ساختار اخلاص ده، انشاءالله ډېر زر به کار شروع شي. نو په دې برخه کې الحمدلله تر ډېره حده پورې موږ ډېر څه کړي دي. په 8 ولایتونو کې د خوړو د کیفیت د کنټرول لابراتوارونه موږ فعاله کوو. 8 ولایتونو کې موږ په نږدې راتلونکي انشاءالله پلان لرو چې په 8 ولایتونو کې داسې لابراتوارونه جوړ کړو چې په کوم ولایتونو کې ګمرکونه دي، ګمرکات دي او کوم غذایي مواد سره چې هغه به ټول هلته چک کېږي. په 4 زونونو کې به ښه قوي دي درملو لابراتوارونه جوړېږي چې درمل هلته وکتل شي. اوس خو یو لابراتوار ده. د ادارې په ستراتیژیک پلان باندې کار روان ده. کوم ستراتیژیک پلان چې مخکې ورته جوړ شوی هغه د اوس وخت سره مناسب نه ده، د هغې امپلمنټ او د هغې تطبیق امکان نه لري. د درملو د قانون خبره خو یاده شوله. همدارنګه د درملو د لوړ قیمت یا MRP د طرحې تطبیق ده چې دا باید وروسته له دې په دواو ولیکل شي. هغه به وروسته انشاءالله په دې باندې خبره وکړو. او د خارجي کمپنیو څخه مستقیم ډول د انوایس او پروګرامې اخیستل دي. دا موږ راتلونکی پلان ده چې هر څوک ځي په خارجي کمپنیو کې هلته درمل خریداري کوي. انوایس باید موږ ته خپله کمپنۍ راولیږي، که په ریفورما کې هغه باید خپله کمپنۍ راولیږي تر څو دلته موږ حقیقي قیمت ته ورسیږو. د قیمتونو د کنټرول لپاره مو ډېر ترتیبونه کړي دي. هره ورځ د موږ د نظارت ټیمونه وځي. د تولید او تورید سکتور ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ فضا رامنځته شوې ده. د تنظیمي پروسو آنلاین کول لکه مخکې چې بحث ورباندې وشو. اوس راځو د موږ البته دا به انشاءالله اخري سلاید وي یا به یو بل پسې وي. د موږ له خپلو تاجرانو څخه غوښتنې څه دي؟ د موږ د تولید د برخې، د تولید د برخې بالخصوص د تولید د برخې له تاجرانو څخه د موږ څه غوښتنې دي چې دوی باید څه وکړي، له موږ سره کومې مرستې وکړي، د ادارې سره څه وکړي، قوانین څنګه عملي کړي. د درملو او خوړو د نافذه قانون او مقرراتو تطبیق دا باید دوی را سره منلی ده. الله د خیر ورکړي او را سره ویمني او په دوامدار ډول له دې ادارې سره همکاره پاتې شي. د خوړو، درملو او صحي محصولاتو تولید یوازې هغه شرکتونو لوري باید وشي چې هغه له موږ سره ثبت وي. عمده فروشي، دواخانې والا، احمد، محمود، غیر رسمي خلک هېڅ وروسته له دې اجازه نه لري چې دوا افغانستان ته راوړي. ځکه چې کله چې شرکت دوا راوړي، شرکت له موږ سره ثبت ده، د یو پروګرامې په ترڅ کې راوړي، هغه د هغه قیمت، د هغه کیفیت، د هغه ارزونه د هر څه موږ ته اسانه وي. خو که چېرته دوا هر څوک راوارد کړي افغانستان ته نو موږ هغه نشو کنټرولولی چې له کومې خوا یې راوړه، څه یې راوړل، چې راوړه، کیفیت یې څنګه و، په کوم قیمت یې اخیستي. بل شرکت چې ده کمپنۍ مستقیما دوا ورکوي. خو نور خلک کوم د فروش ځي، که دواخانې والا ځي، که یو بل آزاد سړی ځي، هغه به هلته په آزاد بازار کې خریداري کوي. د آزاد بازار خریداري له ډېرو ستونزو سره تړلې. په هغه کې لکه مخکې درته وښودل داسې ډوپلیکیټ یا جعلي دوایانې راتلی شي، په هغه کې نور مشکلات جوړېدلی شي. دویمه خبره چې ده هغه د شرکتونو، دواخانو، عمده فروشیو د نرخونو کنټرول او د دوی ګټه ده. ګټه باید د قانون مطابق په نظر کې ونیول شي او د قیمت لوړولو څخه مخنیوی وشي. ګورئ داسې باید نه وشي چې یوه دوا راغلې په 100 افغانۍ او لازمه ده چې هغه ته وپلورې په 115 په 1.5 ولې خرڅوي.
وروسته له دې تر دې د موږ له حوصلې څخه هم کار اخیستی ده او له ملګرو سره په تفاهم د اتحادیې مشران راغلي هغوی سره ناستې کړي دوی هم خپل ستونزې په دې برخه کې لري دوی ستونزې هم د اورېدلو وړ دي بالکل دا موږ منو چې دوی هم د قیمتونو په برخه کې یو شمېر ستونزې لري خو ستونزې هر شی حد لري ستونزه داسې نه وي اوس ګورئ که چېرته په نړیوال بازار کې تیل ګران شوي وي او دلته انتقال د تا د کانټینرونو د تا د درملو په یو کانټینر کې مخکې تا $3000 مصرفېدل اوس 5000 مصرفېږي نو خو دا خو $5000 $2000 فرق راغی په پوره کانټینر باندې نو خو دلته باید د قیمت دومره لوړ نه شي چې هغه دې په یو پاکټ کې ته 50 روپۍ زیاته ګټه اخلي زه دواخانو ته ورځم اکثره د شپې هم راوځم دغه 2 شپې 3 شپې مخکې دواخانې ته لاړم په یو پاکټ کې زما کله حسابونه سره وکړل دوا مې اول ترې واخیستله خپله نسخه مې ورته پیش کړه نو بیا مې ورته راځه وروره ما ورته حساب کړو ترې د بیلونه هم راواخله حساب مې سره وکړه په یو پاکټ کې په 10 ټابلیټه کې 500 افغانۍ 40 افغانۍ 500 افغانۍ د زیاتې اخیستې نو داسې هم باید نه وي نو موږ دغو تجارانو څخه دا هیله ده چې د کیفیت مسؤلیت او د تعادل د ساتنې لپاره دوی باید د کیفیت ترڅنګ په قیمتونو کې هم ډېر متوجه واوسي بله خبره دا ده تر اوسه پورې ګودامونه ډېر مشکلات لري درمل له خارجي هیوادونو څخه راوړل کېږي افغانستان ته او دلته تر څو چې دا درمل ټول وځي خرڅېږي سټاک کېږي ګودام کېږي ګودامونه باید نور وروسته له دې معیاري شي د ګودامونو د معیار لپاره نن ورځې ونیسئ تر 6 میاشتو پورې موږ ټولو ته وخت ورکوو په دغه 6 میاشتو کې دننه باید ټول تاجران رونه خپل ګودامونه معیاري کړي تقریبا موږ 4 میاشتې مخکې وخت ورکړی وو هغه 3 میاشتې پسې پوره هم شوې خو دا د دوی لپاره چې دوی ته بیا موږ نور وخت ورکوو بیا وخت ورته زیات کړو 6 میاشتې وخت شته ورته ګودام باید معیاري وي ګورئ د موږ یو شمېر تاجران رونه کله کله خفه وي وایي د موږ درمل په ګمرکاتو کې لمرونو ته ولاړ دي زه دا پوښتنه کوم آیا د تا ګودام معیاري ده ته به د خپل ګودام باندې ډاډمن وي د وزارت مالیې لخوا چې کوم ګودامونه په ګمرکاتو کې جوړ شوي دي د هغې ارتفاع ډېره لوړه ده اګزاسونه کې لګېدلي دي غټ غټ بره د چت طرف ته داسې ګلکینان هم لري چې په هغې کې ازاده هوا هلته دغه کېږي تغییر و تبدیل کېږي نو زه ډېرو ګودامو ته تللی یم چې ډېر مشکلات لري راځئ بانجویانې به نورې نه کوو یو بل ته به لاس ورکوو او دغه هېواد د دغه هېواد دغه برخه چې په موږ او تاسې پورې تړاو لري دا به جوړوو ګودامونه باید معیاري شي بله خبره چې ده د نرخونو د کنټرول او د ولس د ضرر د مخنیوي په موخه د بونس او اکټیویټي بندول یا په بدیل کار کول ګورئ یو شی بل ډېر مهم ده ټولو توجه غواړم یو شمېر هېوادونو څخه چې درمل راځي قیمت د دې درملو وي 20 افغانۍ اساسي قیمت دی په دې کې 40 افغانۍ دواخانې ته ورته ورکول کېږي استدلال ما دوا خرڅوي د شرکت له خوا نه ورکول کېږي 40 افغانۍ دغه ته ورکول کېږي ډاکټر ته ورکول کېږي زده ته اخله یا ډاکټر به ول کېږي نورو هېوادونو ته په منظرو په چکرونو باندې حتی داسې هم شوي زما اورېدلي عمرې ته یې بیایي مسلمانانو په دې باندې عمره کله کېږي د رشوت سر د خلاص دا شیان باید نه وي دا به بند وي وروسته که هر شرکت په دې باندې ګیر سو که هر شرکت ګیر سو له هغه سره به د قانون او مقرراتو مطابق بیا هغسې عمل کېږي بیا څوک د شکایت حق په دې کې نه لري ځکه چې د یو شي قیمت 20 افغانۍ ده ولې 15 افغانیو ته رسوي د دې لپاره چې کمپنۍ ته ګټه ورسیږي اساسي ګټه دلته د کمپنۍ ده او په دویم قدم کې شرکت ده په دریم قدم کې هم د بروشي ده نو د یو شخصي ګټې لپاره ولې په میلیونونو انسانان موږ متضرره کوو په داسې یو هېواد کې چې دلته اقتصاد په کوم حالت کې ده دلته د ماوډ ته ولس له کومو ستونزو سره مخ ده په دې برخه کې موږ ډېر جدي یو موږ په دې برخه کې ډېر جدي یو په 13-15 میاشتو کې موږ ډېر څه باندې سترګې پټې کړي کوشش مو کړی ډېر کوشش مو کړی خو د دې لپاره ستاسو ته وخت درکړو تاسو خپل ځان قانون ته برابر کړئ که چېرته یوه کمپنۍ اکټیویټي ورکوي بالکل ترې واخله خو هغه بیا داسې مه کوه هغه داسې مه ورکوه لکه څنګه چې ما د موضوع تشریح کړه د کمپنۍ اکټیویټي راواخله مثال تا ته وایي چې 1000 سفټریکزونه له ما نه واخله 500 مفت درکوم ترې واخله د 500 چې د دې هېواد ته راوړل د دغه 500 قیمت په دې 1000 باندې ورواچوه چې څومره ارزانه کولی شي که تا مخکې دغه سفټریکزون په 100 افغانۍ دواخانې ته ورکول یا ډاکټر ته ورکول و دې 500 خو تا ته مفت راغلي
د 500 قیمت راواخله په دې باندې ورواچو دا کې د په 80 افغانۍ په 50 یا په 80 افغانۍ اوس د خانې ته ورکې نو دلته به الله هم خوشاله وي ولس به هم خوشاله وي د تاجمنتیا او تعهد به هم دلته ثابت شوی بل خبره چې دا هغه د ادارې سره د قاچاق او بې کیفیته درملو په مخنیوي کې هررخیزه مرسته کول موږ له تاسو ټولو په دې برخه کې مرسته غواړو موږ هم د تاسو په څنګ کې ولاړ یو دغه اوس هم موږ ګورې په دې ریګونو باندې دواوې را روانې دي د خندهار او نیمروز موږ یې نیسو هر ورځ که نه په هر 2-3 ورځو کې موږ 2 موټره 3 موټره دواوې نیسو دا موږ د اوس داسې 2 موټره دوا نیولې د نیمروز ګمرک ته انتقال کړي چې فزیکي ډول سره یې وګوري لرې ښکاري بیخي د کیفیت کتلو ته ضرورت نه لري چې شي دومره بیکاره شیان روان په دې کې ګورم موږ د استخباراتو سره دلته د استخباراتو د صفر ریاست صفر سلور ریاست محترم نمائندگان هم ناستي کېدای شي صاحبان راغلي ما ته خو ښکاري نه نو د استخباراتو سره له وزارت داخلي سره موږ ښه قوي هماهنګي لرو له جرایم سنگین سره موږ په دې برخه کې هماهنګي لرو بیا که چاته تاوان رسیږي یا څوک وایي چې په دې کې ما $1,00,000 باندې څوک وایي ما 5 لک باندې به دا عذرونه هیڅ نه منل کیږي 5 میاشتې یو وخت درکړی و هغه وخت خلاصو نور به د درملو کیفیت مسؤلیت ته موږ او تاسو پوره دلته متوجه اوسېږو که چیرته احیانا د درملو په وارداتو کې دلته ستونزې ایجادېږي که بازار له مشکل سره مخ کېږي د بازار له کمبود سره مخ کېږي ما د اتحادیو مشرانو ته بار بار ویلي او زه تاسو ته بیا وایم بیا غږ در باندې کوم هغه شرکتونه چې موږ سره ثبت هغوی باید کار شروع کړي او کار وکړي که شرکتونه کار نه کوي موږ هغه بلک لیست کوو که بیا هم دلته د شرکتونو له کار کولو سره سره بازار له مشکل سره مخ کېږي خو را سره کېناسي په دې باندې غور وکړو دغه مشکل ته د پای ټکی کېږي بله خبره چې د درملو انتقالات دي ګورئ انتقال د دوا په معیاري ډول وي باید دلته یو شمېر بیولوژیکي دواوې دي چې هغه له 4 تر 8 درجو سانټیګریډ باید وساتل شي هم په سټاک کې هم په انتقال کې په دې ټولو کې که چیرته دغه حالت په دغه ډول باندې وي لکه دا اوس ده دلته به وضعیت ډیر خراب شي نور هم موږ د دې حالت د کنټرول لپاره له تاسو نه غوښتنه کوو چې انتقال د دوا باید در کانتینرهای یخچالی شود او ادویجاتی که در از 20 تا 25 یا 25 تا 30 درجه سانتیگراد نگهداری می شود در کانتینرهای باشد که درجه حرارت آنها در مسیری را بالا نرود بسیار چیزی مهم است او کچیرته داسې و چې دغه موضوع هم چا سره حل نکړه بیا په دې کې هم موږ اصولي او قانوني دغه کولای شو آزاد بازار په ځای د بهرنیو لویو کمپنیو څخه مستقیم ډول باید درمل واخیستل شي درمل هر شرکت چې اخلي باید موږ ته انوایس کمپنۍ راولېږي داسې مه کوئ چې ځې هلته ډسټریبیوټر نه دوا اخلي افغانستان به د نورو هیوادونو یو ولایت نه جوړوي افغانستان مستقل هیواد د ورځې به مستقیما له کمپنۍ نه به دوا اخلي او همدارنګه د داخلي تولید او همدارنګه د وارداتو په ټولو محصولاتو بارکوډ لګول لازمي دي هغه د داخلي کمپنۍ د تولید برخه چې دلته تولید لري او هغه شرکتونه چې د باندې دوا راوړي د دې لپاره چې د جعل او ډوپلیکیټ مخنیوي وسی په هر پاکټ باندې په هر ډبي باندې باید بارکوډ لګیدلی وي په دې بارکوډ باندې بیا موږ تاسو نږدې بحث کوو چې دا بارکوډ باید په یو عادي اپلیکیشن دی موبایل کې هر سړی وکولای شي چې دا سکین کی او د دې کمپنۍ معلومات ورته راوړي دلته له جعل نه مخنیوي وسی بل خبره تعجب دا کوم هیواد ما افغانستان د پولی واحد ما افغانۍ ده په یو دوا باندې کلدار لیکلی په بل باندې تومن لیکلی په بل باندې لره لیکلی په بل باندې منات لیکلی سړی حیران شي چې دا اوس موږ په کوم حالت کې واقع دلته کمپنۍ ما ته دوا را لیږي موږ د احسان نه باري ما د کمپنۍ ته مارکیټ برابر کړی په افغانستان کې دغه هیواد د کمپنۍ په ما باندې چلیږي ما په هیوادوالو چلیږي په دوی لازمي ده چې د بارکوډ ترڅنګ ام آر پی یا ماکسیمم پرایس هم ور باندې ولیکي دا ډیره مهمه موضوع ده ټولو تاجرانو څخه موږ هیله کوو چې په آینده کې په دې بحث هم کوو پر روانو 3 میاشتو کې موږ کوای سوی 4 کې موږ کوای سوی موږ باید د پلان عملی کوو چې پرایس ماکسیمم پرایس په ګولۍ په هر ډبي باندې کاغه انجکشن ده پچکاری دی کا کپسول دی ټابلیټ دی شربت ده سیروم ده قیمت باید په افغانیو په لیکلې وي چې تر څو پورې دلته د قیمت کنټرول را باندې شي او همدارنګه د کیفیت او ګمرکي محصول څخه د اطمینان په موخه من بعد باید بیلټي سلسله نه بنده او په رسمي ډول باید واردات تر سره شي تر نن پورې هم ګوره د بیلټي باجه کانټینرونه په مختلفو ګمرکاتو باندې لګ لګ راتلل او موږ د یو چا او د بل چا د بازو مشرانو سره په مشورې
تر ډیره پورې دغه نه و کړی، قیودات هم ډېر نه وضع کول، خو الحمدلله 80% بلټي بنده وه، 20% په دې 3 میاشتو کې وه، نوره هم دغه 20% هم بلټي باید نوره بنده وي او ټول واردات باید په قانوني ډول سره وشي. محترمو مشرانو، خبرې ډېرې زیاتې اوږدې سوې، نو تاسو مې هم کېدای شي ستړي کړي وئ او د موږ هېوادوال دلته موږ او تاسې لایف ګوري، هغوی موږ او تاسې ویني. زه له ټولو څخه معذرت غواړم که چېرته د ما په خبرو کې کومه سکتګي، کوم مشکل و، څوک ورباندې خفه سوي، او همدارنګه د تاسو وخت مو نیولی وي. له تاسو څخه نړۍ مننه. الله مو آباد، ښېرازه ودان لره. ډېره مننه. ډېر احترام سره بلنه ورکوم چې راشي او خپله وینا د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړي. البته د ټولو ګډونوالو احترامانه هیله کوم چې په خپلو ځایونو باندې کښېنئ. Your Excellency Dr. Omar, friends, colleagues, good morning. It's my pleasure to be here to attend this very important meeting. And the name of the AFDA Achievement, Activity and Improvement, Medicine and Food Quality Safety in the country, I would like to sincerely thank Dr. Omar, the Director General of the Afghan Food and Drug Administration, for his team in the FDA for arranging this important meeting. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر ډپنګ د خراغلا څخه وروسته وویلې چې زه ډېر زیات خوښ یم چې د افغانستان د خوړو او د درملو د ملي ادارې د لاسته راوړنو او کړنو دې مهم غونډې ته دعوت شویم او ډېر زیات مننه کوم د دې ادارې د رئیس صاحب ډاکټر صاحب باري عمر څخه چې دا غونډه ترتیب کړې ده. ډېره مننه. It's worth to mention since 2012, WHO has continued work with the Minister of Health for establish fully functional drug regulation authority in Afghanistan. Now we have say Afghan Food FDA, which is really an achievement for the country. د 2012 راپدیفا په افغانستان کې نړیوال روغتیايي سازمان هڅه کوي چې په افغانستان کې یو داسې ملي اداره جوړه شي چې هغه فولي فانکشنلي ښه فعاله وي او د دواو او د خوړو لپاره ښه فعالیت ولري. چې نن موږ د دې خبرې شاهد یو چې دغه اداره جوړه شوې ده او زموږ مخې ته ده. دا زموږ لپاره ډېر زیات د خوښۍ ځای دی. It is important to restate why the medicine and health products should be regulated, because the drugs, the medicine is not ordinary consumer products. In the most instances, the consumer is not in position to make decision about when to use the drugs, which drug to be used, how to use them, to weigh the potential benefit and against risk. Also, no medicine is completely safe. دا ډیره مهمه خبره ده چې په دې پوه شو چې ولې دوا مونږ کنټرولوو، ولې دوا تنظیموو. دا ځکه چې دوا داسې یو محصول دی چې ډېر وګړي په دې هکله معلومات نه لري. ډېر داسې کسان دي چې د دوا د رسک په هکله، د اسرارو په هکله نه پوهېږي. د دوا په هکله معلومات دا ډېر زیات علمي څېړنو ته ضرورت لري، علمي پوهاوی ته ضرورت لري چې ډاکټران، فارمسستان او خاص خلک په دې پوهېږي. همدارنګه یو کس ته دې هم معلومات نه کېږي چې د دغه دوا زه استعمالوم، د دې ګټه څومره ده، تاوان څومره ده. نو دې په خاطر د دواو کنټرول او تنظیم یو ضروري او اړین کار دی. The professional advice either prescriber or dispenser are needed in making those decisions. However, even health professional, we mean the doctors, pharmacists, now they're not in the capacity to take informed decision about all aspects of medicine without the full training and access to necessary information. دې په خاطر د یو ډاکټر یا فارماسیست ضرورت دی چې هغه موږ تاسو ته نسخه ولیکي او د دوا په هکله موږ ته معلومات راکړي.
حتی کله کله د یو ډاکټر او عادي فارماسیست هم په دې ډېر زیات معلومات نه لري چې د دوا په ټولو اړخیزو کې موږ ته معلومات ولري. نو ځکه خاص مهارتونو ته ضرورت ده چې د دوا په هکله معلومات ولري او هغوی د یو مریض دپاره چې څنګه توصیه کېږي تصمیم ونیسي. The production of medicine, the distribution, the dispensary all require specific knowledge and expertise. Among many medical disciplines, clinical pharmacology will be considered as a discipline that covers most comprehensive clinical aspects of medicine, safety and efficiency. Among medical specialists, clinical pharmacologists has the most comprehensive training to understand all complexity of the clinical use of the medicine. ډاکټرانو هغه خلک چې هغوی نسخې لیکي د هغوی دپاره خاص علمي مهارتونو ته ضرورت ده، لیکن په دې هکله چې د دوا توزیع، د دوا مثلا تولید او همدارنګه د دوا مصرف، په دې ټولو دپاره خاص مهارتونو ته ضرورت. په دې کې مونږ یو فیلډ لرو چې هغې ته وایي کلینیکي فارماکولوژیست یا کلینیکل فارماسیست. دغه خلک کولی شي چې د دوا هر اړخیزه معلومات ولري او خلکو ته په دې هکله ښه پوهاوی ورکړي. The use in effective and poor quality and harmful medicine can result in therapeutic failure, exaggerate or situation of disease, resistance to medicine, sometimes death. It also undermines the confidence in health system, health professional, pharmacology manufacturer and distributor. Money spent on the ineffective, unsafe, and poor quality medicine is wasted, whether by patient and consumer, insurance scheme, the government. The government has responsibility to protect the citizen in the area where the citizens themselves not able to do so. Therefore, the government needs to establish a strong national regulatory authority, NRA, to ensure those manufacture, the trade and use medicine and regulate it effectively, important or mission NRA to protect or promote public health. Also, Dr. Omar already elaborated in his presentation. د دواو په کیفیت دواوي یا هغه دواوي چې هغه مسؤل نه دي، دا نه تنها چې د مرضونو د زیاتوالي سبب کیږي بلکې د مرضونو د وجې د خلکو د مړینې سبب کیږي. نو په دې خاطر ډېر اړینه ده چې موږ داسې قوي تنظیمي ادارې ولرو چې هغوی وکولی شي د دوا تولید، همدارنګه د دوا مصرف، د دوا تنظیم، د دوا توزیع په هکله هغوی ښه قوانین ولري. دا قوانین ښه عملي کړي تر څو موږ خلکو ته باکیفیته او مسؤله دواګانې ورکړو. نو په دې هکله مخکې ډاکټر صاحب عمر هم خبرې وکړې چې تنظیمي ادارې د وظایفو څخه یو وظیفه همدا ده چې هغوی ښه قوانین ولري تر څو خلکو ته ښه دوا، مسؤله باکیفیته دوا دوی عرضه کړي. WHO has been strong supporter and partner for AFDA in making its authority fully functional. A technical team from WHO HQ come to Afghanistan in 2017 and assessed AFDA and found out that basically the maturity of the AFDA is at level 1. When WHO recommendation every national regulatory authority to reach maturity over 3. In that time, WHO team make 222 recommendations for a national regulation authority to reach a maturity. Maturity 3. WHO Afghanistan office still working with AFDA on the implementation of those recommendations. Most of those recommendations are capacity building, AFDA staff, developing policy, guidelines, SOP, where WHO is provide technical support in all those areas to AFDA. It also worth to mention that since August 2021, WHO delivered more than 2,000 metric tons of essential medicine in response outbreaks emergency in Afghanistan. WHO افغانستان متحده ده چې د FDA سره خپل کومکونه او مرسته ته دوام ورکړي
په دې هکله زموږ یو ټیم په 2019 کې راغی تر څو د دغه ادارې چې مخکې د دې ادارې نوم د دواو تنظیم اداره وه دغه اداره اسسمنټ وکړي او د دې بررسي وکړي د بررسي په نتیجه کې WHO دا وموندله چې دغه اداره په افغانستان کې په لومړي پوخوالي لیول کې دی حالانکه د WHO سفارش دا دی چې هره تنظیمي اداره کم از کم د پوخوالي 3 درجې ته ورسیږي دې په خاطر چې دغه اداره د پوخوالي 3 درجې ته ورسیږي WHO ټیم 222 سفارشونه هغوی دې ادارې لپاره ورکړل چې که چیرې دغه 222 سفارشونه یا سپارښتنې عملي شي نو دغه اداره کولی شي 3 لیول ته ورسیږي په دې سپارښتنو کې اکثره د پرسونل ظرفیت لوړول دي او همدارنګه سوپیګانې پالیسیګانې راهنمودونه لارښودونه دا ټول شیان جوړولي دي چې په دې کې WHO د FDA سره کار شروع کړی تر څو دغه سپارښتنه عملي شي او ټریننګونه سټاف ته دایروي همدارنګه لارښودونه جوړوي پالیسیانو باندې کار کوي دې نه علاوه WHO افغانستان ته د اګست پر اوسه کال څخه تر اوسه پورې 2221 دواګانې یا 2221 ټنه اساسي دواګانې وارد کړي چې دغه دواګانې اکثره په عاجل واقعاتو کې یا د مرضونو په اپیدمیاګانو کې د دې مقابل کې ځواب لپاره وزارت صحت عامه تهیه کړي او دغه کلینیکونو ته د دواګانې د WHO لخوا رسیدلي دي WHO is committed to support AFDA in strengthening and effective regulating of medicine and health food products in Afghanistan. WHO زودا ده چې FDA داسې یو لیول ته ورسیږي چې واقعا د پوخوالي 3 درجې ته ورسیږي او خو د هر نګانه د فعال وي تر څو په افغانستان کې هر وګړي ته مسؤونه باکیفیته خوندي او موثره دوا او غذایي توکي ورسیږي I wish AFDA will be able to assume availability of quality, safety, and efficiency medicine and health products in Afghanistan. او دغه دواګانې باید په بازار کې یعنی موجودې وي چې د کیفیت د نګانه هم خوندي وي هم موثرې وي او هم هغه باکیفیته وي. Thank you for your attention. Thank you. ډېره مننه ستاسو توجه. با سپاس فراوان از آقای لیو ګډونوالو نه احترامانه هیله کوم چې نظم مراعات کړي او بیرته په خپلو ځایونو باندې کښېنئ زموږ غونډه ادامه لري قدرمنو لیدونکو تاسې همدا شیبه په ژوندۍ بڼه د خوړو او درملو د ادارې د کړنو لاسته راوړنو د درملو د خوړو د کیفیت او د خوندیتوب د پیاوړتیا غونډه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ملي ټلویزیون څخه وینئ د پروګرام په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي امارت د چارو د ادارې د اقتصاد د ریاست محترم رئیس مولوي صاحب فیروز ته بلنه ورکوم چې راشي او خپله وینا د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړي. د ټولو درنو حاضرینو نه احترامانه هیله کوو چې په خپلو ځایونو باندې کښېنئ غونډه ادامه لري احترامانه هیله کوو بیا هم خپلو ځایونو ته راشئ په خپلو ځایونو باندې کښېنئ مهرباني رئیس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم
الحمدلله ثم الحمدلله چې د اسلامي امارت د چتر لاندې ژوند تیرو. مونږ اسلامي امارت د اسلام د نافذولو او د اسلام د خدمت کولو ادعا کړې ده او الحمدلله ټول ملت د مسلمانۍ دعوه کوو او د اسلام یا د مسلمانۍ دعوه کول دې معنا دا ده چې د اسلام او د مسلمانۍ خدمت وکړو او د اسلام خدمت د الله د مخلوق په خدمت کې پروت ده. د اسلام د تګلارې چې د الله تبارک وتعالى پیدا کړې دي الله د بندگانو د هوسایي لپاره د الله تبارک وتعالى د بندگانو د خوشحالي لپاره هغه که په دنیا کې وي او که په آخرت کې د الله د بندگانو خدمت دا ډیر اړخونه لري ډیر انواع لري چې په هغو کې یو لوی نوع پنگ رئیس سازمان صحی جهان ګډونوالو نه احترامانه هیله کوم چې نظم مراعات کړي او بیرته په خپلو ځایونو باندې کښېنئ. زموږ غونډه ادامه لري. قدرمنو لیدونکو تاسې همدا شیبه په ژوندۍ بڼه د خوړو او درملو د ادارې د کړنو لاسته راوړنو د درملو د خوړو د کیفیت او د خوندیتوب د پیاوړتیا غونډه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ملي ټلویزیون څخه ووینئ. د پروګرام په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي امارت د چارو د ادارې د اقتصاد د ریاست محترم رئیس مولوي صاحب فیروز ته بلنه ورکوم چې راشي او خپله وینا د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړي. د ټولو درنو حاضرینو نه احترامانه هیله کوو چې په خپلو ځایونو باندې کښېنئ. غونډه ادامه لري. احترامانه هیله کوو بیا هم خپلو ځایونو ته راشئ، په خپلو ځایونو باندې کښېنئ. مهرباني رئیس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله چې د اسلامي امارت د چتر لاندې ژوند تیرو. مونږ اسلامي امارت د اسلام د نافذولو او د اسلام د خدمت کولو ادعا کړې ده او الحمدلله ټول ملت د مسلمانۍ دعوه کوو او د اسلام یا د مسلمانۍ دعوه کول دې معنا دا ده چې د اسلام او د مسلمانۍ خدمت وکړو او د اسلام خدمت د الله د مخلوق په خدمت کې پروت ده. د اسلام د تګلارې چې د الله تبارک وتعالى پیدا کړې دي الله د بندگانو د هوسایي لپاره د الله تبارک وتعالى د بندگانو د خوشحالي لپاره هغه که په دنیا کې وي او که په آخرت کې د الله د بندگانو خدمت دا ډیر اړخونه لري ډیر انواع لري چې په هغو کې